د 24 کاله خوبصورت نوجوان چې د خپل ځان ختم کو په پرچی باندې چې څومره قرضونه کړو هغه پلی کړو چې زما د کور خلکو د قرضونه ورکړي چې په ما باندې عذاب کم شي. دا واقع په سرګوده کې راغل د مکمل را سره وګوره او د نورو ملګرو سره شیر کوي چې دغه د کور د خلکو ته ورسي او د قرضونه ول ورکړي کنه چې دې باندې عذاب کم شي. ملګرو دا واقع په سرګوده کې راغل په سرګوده کې د کس ځان ختم کړو پته نه چې څه مشکلات بوت راغلو یا د کور مشر د دې وجنه به ځان چې دنو ختم کړو. ملګرو دې لک نوم دې طیب او تاسو به تصویر ښکاری دا په سرګوده سپورت سټیډیم کې نږدې چې دنو د دې لاش میلاو شو او خلکو چې دنو دا ومندو دغه نه پس چې دنو د راوړ. ملګرو او دې په جیب کې یو پرچی و چې هغه پرچی چې دنو د خلکو وکړه سیټه په تاسو پرچی ښکاری تاسو په خپل هم چې دنو لوستل شي. ملګرو په دې کې چې کما دا پرچی دا تزویم چې په دې کې سال پاس لیکل دي. ملګرو په دې کې چې دنو دا لیکل دي چې په ما باندې کوم کسانو قرض دي لاول په دې کې لیکل بابو بای چې 1,25,000 روپۍ قرضه په ما باندې ده. اول د حسیب صاحب چې دنه په دې باندې 30,000 روپۍ چې دنه دغه قرض اغستی و او بل د طیب صاحب چې دینه 10,000 روپۍ اغستی وي او بل یې لیکل زین چې دغه 30,000 روپۍ اغستی دي او بل له فهد چې هغه 3,000 نه ولا 4,000 روپۍ پوری په دې باندې دي او بل له حسیب بای زینت لب خواته ریړی لګول واله چې دنه هغه په دې 3,000 نه ولا 4,000 روپۍ پوری هغه دي. بیا مقامی های کیپټن بایر کینټین د 5,000 نه ولا 6,000 روپۍ پوری په دغه کاستي. ملګرو چاچو شفقت صاحب موټر سایکل 25,000 روپۍ چې دي نو دا په د موټر سایکل دی. ملګرو دا ټول لیکل کړي دي او د کس چې نو بیا ځان ختم کړي دي خو په اخر کې د الفاظ لیکلي چې زما د کور خلکو زما د روپۍ ورکړي چې په ما باندې د عذاب کم شي ځکه چې په ما باندې د عذاب لږ کم شي. نو په کار چې دی د روپۍ چې دا ورکړل شي د خپل کور خلکو د پاره به چې د روپۍ راغستي او هغه چې نو دا به چرته د کور مشر. ملګرو ځکه چې 24 کالو نوجوان چې په خپل ځان ختم کو په دې چې کوم ټولي روپۍ چې دا جوړيږي تقریبا 2.5 लाख روپۍ چې دا به جوړيږي او د کور خلکو لپاره کار چې دا روپۍ ولا ورکړي دا نوجوان ځان ختم کو پته نه لګي سم مشکلات به وته ځکه ځین خلک داسې وي کنه چې هغه په ژوندۍ کې مشکلات سره مخامخ شي نو هغه چې د خپل ځان ختم کی مقابله ونه کی او خپل ځان چې د دنیا نه رخصت کی خو بلکې په ژوندۍ کې چرته هم داسې مکوي په ژوندۍ کې چې دنو خټه ژوندۍ تیروي خبر ژوندۍ ته په شانتي تاسو هم خودکشي چرته مکوي ځکه کنه چې الله پاک چې تعالی کوم ژوندۍ درکړل په تا باندې به امتحانونه په ژوندۍ کې راځي قسم امتحانونه به راځي او چې کله پته په دې ژوندۍ کې زیات امتحانونه راشي نو الله رب العزت به تپاغه ژوندۍ کې چې ده نو سانتیا به پاغه ژوندۍ کې بچی نو ستا حساب کتاب آسان وي. ملګرو و دې نوجوان چې د خپل ځان په خپل باندې ختم کو او خپل ټول حساب کتاب چې د په یو پاڼه باندې لیکل دي دا پاڼه تاسو لوستل شئ. ملګرو سکرین شاټ واخلئ خو په قلاره باندې ولولئ تاسو په خپل پته ولګي چې د نوجوان چې کوم لیکل کړي دي په اخر کې وته د الفاظ لیکلي دي چې زما د کور خلکو زما د روپۍ ورکړي زما د قرض ورکړي چې زما چې د په ما باندې د عذاب کم شي او زما د عذاب چې د ختم شي. ملګرو نو ټول په کار چې د کور د خلک ولګي او دوی چې د روپۍ د قرضدارو لور کې ځکه چې ټول ډیټیل لیکل چې د را باندې دومره روپۍ دي را باندې دومره روپۍ دي نمونه وته لیکل دي او ټول چې د ډیټیل په دې پاڼه کې لیکل دي 2.5 लाख روپۍ راځي. ملګرو په دې باره کې تاسو وایي خو کمنټ هم وکړئ چې څومره کسان مې ویډیو ګوري نو دا ضرور چې د کور خلکو ته ولور رسوي. په سرګوده کې دا واقعا راغلی